ډېر د افتخار او د ویاړ ځای ده چې د دغه ولایت په تاریخ کې د اوله د مسلخ لپاره موږ یو پروژه شروع کړې وه. واقعي هم دغه یو اول مسلخ ده چې په مرکز شرنه کې افتتاح کېږي. دا زموږ لپاره ډېر غټ افتخار ځای ده او زه د خپل ځان لپاره ویاړ بولم. مسلخ به تخمینا 15 لکه تر 1400 لکو پورې دغه مصارف پرې راسي او موږ لیوالتیا ښودلې ده. په دې خاطر هم ښودلې ده چې دغه غوښې دغه د پکتیکا مرکز ده، یعنی په صحیح صورت سره مقصد الاله وسیله ده. یعنی مطلب یې دغه ده چې مرداري غوښو لالالو غوښو سره یې تفکیک باید موږ وکړو. هر کسب په دغه شرنه کې کاروبار لري، کورونه ورکړي، دارونه ورکړي دي او باید د دې لپاره مسلخ جوړ شي او دغه کسبان په مسلخ کې کوم په ولایت کې دننه دي دغه باید کار وکړي. هر مسلمان په هغه مسلخ باندې خپل پښتارونه وکړي، اوبه ولري، هغه سر او پښې او لرې هر شی چې مثلا مکمل دا کسب چې هر شی هغه باید نورې پاک صفا سي راوړل شي دکان ته په ښه توګه خرڅي. هغه ځای هم ښه اوبه ولري چې 15 شپې دی نه 15 شپې بله ورځ بیا وانسته. خو دغه په خپل سر ګوره هغه ځای ټاکلی د کسبانو مشوره وایي باید څه یو ښه